پاکستانی پوځیانو د چمن حق غوښتونکو له ژونده بېزاره کړی دی. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. له تېرې څه د پاشه یوې میاشت را په دې خوا په کوزه پښتونخوا کې ګڼو حق غوښتونکو لخوا د پاکستاني ریاست پر وړاندې پرلط لګول شوی او د چمن سوداګریزو لارو د خلاصون غوښتنه کوي. د ترهګرۍ بله څپه پاکستاني پوځیانو په چمن کې هغه پرلطوال شکنجه کړي او ژوبل کړي چې په دغه سیمه کې له پرې پښتونخوا سره د سوداګریزو دروازو د خلاصون لپاره سوله ییز پرلط جوړ کړی ده. دغه پرلط نن 14مه ورځ ده، خو پاکستاني ریاست تر اوسه نه یوازې مثبت ځواب نه دی ورکړی بلکې د پرلطوالو په شکنجه هم لاس پورې کړی ده. له چمن څخه د خبریال همکار وایي چې دغه دروازې بندولو نه یوازې د کوزې پښتونخوا بلې د برې پښتونخوا تجاران هم سخت زیانمن کړي دي. په دغه لار باندې د کوزې او برې پښتونخوا ترمنځ د وچې او لمدې میوې راکړه ورکړه کیږي چې د خلکو او سوداګرو ټولې لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کیږي. څو موده وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ محقق مشر علي وزیر هم پاکستان ته ګوتڅنګنه کړې وه چې د پښتنو پر وړاندې د مور او میرې له چلند څخه لاس واخلي، که نه په وینا له چمن څخه به د لاریون لمن نورو سیمو ته هم وغځوي. منظور پښتون هم په دغه موضوع چوپ پاتې نه شو او په یو بیان کې وویل چې پاکستان ته موږ تر هندوانو چې د پاکستان سرسخت دښمن بلل کیږي بد یو. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د هند د بهرنیو چارو وزیر ته زارۍ کولې چې ورسره تجاري لاره پرانیزي، خو زموږ چې ټولې اړتیاوې هم درک کوي قصدن له برې پښتونخوا سره زموږ لارې بندې کړې دي. د معلوماتو له مخې په چمن کې شاوخوا 200,000 پښتانه کاروبار باندې بوخت دي او د ژوند پر مخ وړلو لپاره ټوله بوختیا په ډیورند کرښې له افغانستان سره د مالونو له لیږد رالېږد دی، خو پاکستاني ځواکونو دغه لاره بنده کړې او نامعلومو دلایلو له وجې پرانیزي. تازه له دې پرلط څخه خپاره شوي عکسونو کې لیدل کیږي چې پاکستاني ملیشو پرلط کوونکي شکنجه کړي او خبرداری ورکړه چې کله خپل اعتراضاتو لاس وانخلي ترور به یې کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ځایي رسنیو 2 خبریالان هم د دغو معترضینو د غږ پورته کولو له وجې لومړی وتښتول شول او وروسته وډبول شول. تر اوسه د منظور پښتون او د پی ټی ایم مشرانو په دې هکله کوم ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.